د لوی او بخښونکي خدای په نامه السلام علیکم ګران زده کوونکو ښه راغلاست د حساب درسونو ته. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او د حساب درسونه مو د لومړي سر د لومړي لوست څخه تر اوسه تعقیب کړي وي تر څو چې یو څه ترې زده کړئ. ګران زده کوونکو په مخکې درس کې موږ او تاسو جذر مطالعه کړه او هغه عمره ویلې چې څومره په حساب کې په درد خوړې ده له خیر نور چې څومره مهمه ده موږ ته له خیره په الجبر کې مطالعه کوو. ټول خبرې به هلته خلاصې کړو. تاسو فقط همغه غواړم پوه شئ ډېره خبره ده. نن کوم عنوان چې موږ ګران زده کوونکو دې درس کې وایو هغه عبارت ده د قاسم څخه او مضرب. یعنی موږ او تاسو نن قاسم او مضرب وایو. ریاضي کې قاسم او مضرب څه شته وایي ګران زده کوونکو؟ کله چې دوه عدد ولرو او عدد لومړی عدد په دویم باندې پوره تقسیم شي دغه لومړي عدد ته موږ قاسم وایو او دویم عدد ته وبخښئ لومړي عدد ته مضرب وایو او دویم عدد ته څه وایو؟ قاسم وایو. لکه څه رقم موږ لرو دوستانو لس تقسیم پر دوو، لس په دوو پوره تقسیمیږي، لس په دوو پوره تقسیمیږي 15 حاصلیږي. دلته دغه لس ته موږ څه وایو؟ مضرب. دغه دوو ته موږ څه وایو؟ قاسم. یعنی غټ عدد یا لومړی عدد چې په دویم باندې پوره تقسیمیږي لومړي ته څه وایي؟ مضرب. دویم ته څه وایي؟ قاسم. یعنی قاسم کوچنی عدد هغه عدد چې دویم عدد په پوره تقسیمیږي، مضرب غټ عدد چې په نور عدد پوره تقسیمیږي. لکه موږ بل لرو شپږ، صحیح ده؟ شپږ په دریو تقسیمو څو راوځي؟ دوه. دلته ګران زده کوونکو دغه شپږ چې ده مضرب ده او لاندې دغه درې چې ده دا څه ده؟ دا قاسم ده. دا قاسم ده. دلته شپږ په دوم پوره تقسیمیږي نو شپږ چې ده مضرب شو او دوه څه شو؟ قاسم شو. اندازې شپږ په شپږ هم پوره تقسیمیږي نو شپږ خپل ځان ته مضرب شو او خپل ځان ته بیرته څه شو؟ قاسم هم شو. همداسې ګران زده کوونکو موږ ولرو 12. 12 په څلورو ویشو کیږي 3 نو 12 دلته مضرب شو او څلور څه شو؟ قاسم شو. یعنی ان شاء الله تاسو اوس د قاسم او مضرب په معنا باندې پوه شوئ. یعنی کله چې زه سوال کوم یا چیرته ریاضي سوال راځي چې قاسمه پیدا کړي یعنی داسې عدد پیدا کړي چې دا نور عددونه په دې باندې پوره تقسیم شي. او کله چې مضرب وایو یعنی داسې عدد پیدا کړي چې دا کوم عدد چې ما سره په دې باندې پوره تقسیم شي. لکه څه رقم موږ دلته عدد لرو ګران زده کوونکو لکه څلور. د دې قاسمونه پیدا کوو. د دې قاسمونه پیدا کوو معنا دا شوه یعنی داسې عددونه پیدا کوو چې څلور پرې پوره تقسیم شي. اولین عدد چې څلور پرې پوره تقسیمیږي هغه څو ده؟ هغه یو ده. یعنی څلور په یو پوره تقسیمیږي. دویم عدد چې څلور پرې پوره تقسیمیږي هغه دوه ده. دریم عدد چې پرې پوره تقسیمیږي هغه خپله څلور ده. نه څلور هم په څلور تقسیمیږي. بل عدد داسې موږ نه لرو ګران زده کوونکو پوره عدد چې څلور په هغې باندې پوره تقسیم شي. یعنی موږ پوره عدد پکار ده چې پوره تقسیم شي. دلته څلور په یو پوره تقسیمیږي، په دوه پوره تقسیمیږي، په څلورو پوره تقسیمیږي. دغه عددونه ته څه وایي؟ د څلورو قاسمونه. یعنی دغه څلور چې ده درې قاسمه لري، یو ده، دوه ده او څلور ده. صحیح شو؟ او که دلته موږ نه پوښتنه وکړي چې داسې عدد موږ ته پیدا کړي چې په دې باندې پوره تقسیم شي، یعنی د څلورو مضربونه پیدا کړه. لومړی عدد چې په څلورو پوره تقسیمیږي هغه ګران زده کوونکو خپله څلور ده. دویم عدد 8 ده. دریم عدد 12 ده. څلورم عدد 14 ده. همدغسې ټکی ټکی تر لای تنې پورې عددونه دي چې په څلورو باندې پوره تقسیمیږي. صحیح ده؟ یعنی دا هغه عددونه دي چې په څلورو پوره تقسیمیږي. همدې لپاره دې ته موږ کوم نوم ږدو؟ مضرب. یعنی غټ عددونه چې په څلورو پوره تقسیمیږي. دلته تاسو ګران زده کوونکي یوه خبره زده کړله یا ورته متوجه یاستئ چې د یو عدد قاسمونه کلک وي، شمیر معلوم وي، 2 دانې، 3 دانې، 4 دانې، 10 دانې به وي. لکه دلته چې 3 دانې دي او د یو عدد مضربونه بیا نه دي معلوم. یو عدد چې د بې نهایت مضربه لري. یعنی ته په ژوند کې کولی شې 2 3 4 5 نفر سره کومک وکړې، شاید 20 نفر ته خو تعداد معلوم ده خو تا لاس ډېرو خلکو ته بیا بند دي. نو همیشه غرور په کار نه وي که نه. یعنې دا مې دې لپاره چې دا خبره بیا نه لاړه نه شي چې څلور یو عدد چې ده قاسمونو شمېر یې کم وي او د مضربونو شمېر یې بې شمېره وي، معلوم نه وي، تعداد ډېر زیات ده. دې کې ګران زده کوونکو دا خبره هم په یاد وي د یو عدد تر ټولو کوچنی قاسم یو ده. د یو عدد تر ټولو کوچنی قاسم څو ده؟ یو ده. یعنی تر ټولو کوچنی ترین عدد چې څلور پرې پوره تقسیمیږي هغه یو ده. او د یو عدد تر ټولو غټ قاسم خپل همغه عدد وي یعنې څلور ده. مثلا که ما تاسو ته شپږ درکړه، د شپږو تر ټولو غټ قاسم څوک ده؟ موږ وایو شپږ. تر ټولو کوچنی څوک ده؟ موږ وایو یو. د لسو مثلا تر ټولو غټ خپله لس، تر ټولو کوچنی یو. پس د یو عدد تر ټولو غټ قاسم چې ده هغه څلور خپل عدد ده. لکه دلته چې څلور راغی او تر ټولو کوچنی یو ده. دا خبرې باید په یاد وي. بله خبره په مضربو کې خو اول خو شمېر معلوم نه وي، بل تر ټولو غټ عدد یې ویلی نه شو ولې چې بې نهایت د لای تنۍ ده، خو تر ټولو کوچنی ویلی شو چې هغه څو ده؟ څلور ده. یعنې دا تر ټولو کوچنی چې ده خپل عدد وي. تر ټولو کوچنی د یو عدد قاسم خپل عدد وي، یعنې په خپل مثلا د شپږو تر ټولو کوچنی مضرب څوک ده؟ خپله شپږ په شپږو پوره تقسیم. بل عدد بیا 12 ده، بل بیا همداسې 18 ورپسې ځي. یعنی تاسو اوس د قاسم او مضرب په معنا باندې پوه شئ. قاسم کوچنی عدد او مضرب غټ عدد.
صحیح شو؟ یعنې دا کار خو وشو. ګران زده کوونکو دلته موږ یو خبره وکړه چې باید عددونه پوره تقسیم شي. عددونه باید څه شي؟ پوره تقسیم شي. داسې نه چې اشاري عددونه راته ووایي هغې باندې پوره تقسیم کړي، نه پوره عددونه. مثلا که چېرته یو عملي سوال کار کو، موږ د یو ځي مساحت پیدا کړی ده او د هغې ځي مساحت چې ده 40 متر مربع شوی ده او موږ ته ویل شوي چې دغه ځای چې موږ مساحت پیدا کړی د دې طول او عرض چې ده دا مکمل عددونه ول، یعنې اشاري نه دي. یعنې په دې معنی چې دغه 40 په همغه عددو باندې پوره تقسیمیږي او مکمل عددونه دي. مساحت چې د ګران زده کوونکو طول ضرب د عرض ته وایي. یعنې که چیرې موږ یو چیرته د یو ځي طول ولرو، مثلا دا ا او عرض یې ولرو، دا دواړه سره ضربوو او د هغه ځي چې پیدا کوو؟ مساحت پیدا کوو. نو دلته یې چې ویلي چې د دې مساحت 40 متر مربع د عددونه مکمل دي، دا په دې معنی چې دغه دواړه عددونه داسې عددونه چې 40 پرې پوره تقسیمیږي. نو تاسو راته وایئ چې کم احتمال وجود لري، د دې طول به څومره وي، عرض به څه وي. تاسو به دلته طول عرض داسې عددونه وایئ چې دا 40 پرې پوره تقسیم هم شي او که بیرته ا ضرب بي که بیرته 40 هم درکړي. لکه څه رقم؟ اولین احتمال چې زما دا ده ګران زده کوونکو چې دا داسې یو ساحه ده چې د دې طول عرض 1 متر ده او د دې اوږدوالی چې ده اوږدوالی څو ده یا طول څو ده 40 متره ده. چې زه دا دواړه ضرب کم یو ضرب یو 40 متر په متر کې متر مربع کیږي، یعنی 40 متر مربع. یعنی امکان لري داسې یو شی ته جوړ کړی وي چې دا په دې کې ضرب کړي دا درکړي. او یا امکان داسې لري ګران زده کوونکو چې تاسو دلته د دې عرض 2 متره نیولی او طول هم ورته 12 متره نیولی چې دا دواړه ضرب کې ګوره مکمل عددونه هم دي 40 هم پرې پوره تقسیمیږي او که دواړه ضرب کړو 40 بېرته راکوي 2 په 12 کې 40 کېږي. او یا امکان لري چې دلته موږ او تاسو شی کړي وي، دلته موږ عرض 3 متره نیولی او د دې هغه چې دا اوږدوالی چې دا 8 متره نیولی چې بېرته دې دواړه ضرب کړو 40 متره برابر درکړي، هغه هم په دواړو تقسیمیږي. او څلورمه خبره دا ده چې شاید زموږ د دې ضخامت چې ده یا د عرض چې ده 4 متره نیولی او اوږدوالی چې ده موږ 6 متره نیولی چې دا دواړه ضرب کړو بېرته موږ ته څو راکوي؟ 40 متر مربع راکوي. یعنې دغسې عددونه دا ټول د دې مضربونه چې موږ راویستل او دغسې د دې ځواب هم ورکړه. صحیح شو؟ دلته خو ګران زده کوونکو موږ په دې باندې پوه شو چې د یو عدد قاسمونو شمېر چې ده د قاسمونو شمېر معلوم ده، یعنې 2 3 15 10 به وي او د مضروبونو شمېر یې نه ده معلوم. نو موږ داسې تخنیکونه هم لرو ګران زده کوونکو په ریاضي کې چې موږ د یو عدد د مضروبو شمېر ډېر ساده پیدا کړو، د قاسمو شمېر ډېر په سادهګۍ پیدا کړو. مثلا یو عدد څو قاسمه لري دا ډېر په ساده پیدا کړو. څه رقم ساده پیدا کوو؟ ګوره دلته موږ لیکو د یو عدد د قاسمونو شمېر پیدا کول. صحیح ده؟ شمېر څه رقم معلوموم؟ مثلا یو عدد څو قاسمه لري څه رقم معلوموم؟ که موږ ته عدد راکول شوی د ایکس په نوم او د دې عدد موږ نه وغواړي قاسمونه، موږ ورته وایو چې د دې قاسمونه داسې ښودل کېږي چې ا په توان د ام ضرب بي په توان د ان. یعنې هدف څه ده؟ اول دغه ایکس چې موږ ته راکول شوی دا ایکس به تاسو راخلئ تجزیه کوئ به، یعنې تجزیه خو زده ده مخکې درسو کې. دا عدد به تاسو تجزیه کوئ، کله چې تجزیه کوئ د طاقت په شکل به یې داسې ولیکئ، یعنې ا په توان د ام بي په توان. هر عدد چې ده یعنې هر عدد چې ده قاعده هم لري توان هم لري، قاعده هم لري توان هم لري، دا به داسې ولیکئ. دا هم چې کله داسې ولیکه د قاسمونو د شمېر د پیدا کولو لپاره مثلا د ا په توري باندې ښیو داسې پیدا کوو ګران زده کوونکي د دې د شمېر چې دغه توانو سره د دې یو جمع کوو ضربوي، یعنې ام سره جمع یو کوي دا ضرب کوي د ان سره جمع یو کوي، که 10 دانه نور هم یې هغې سره یو جمع کوي داسې ضرب یې کوي. ټول چې ضرب کوي تعداد د قاسمونو موږ ته راکوي. لکه څه رقم ګران زده کوونکو موږ لرو فرض مثال 12 څو قاسمه لري. اول خو موږ په دې پوهېږو چې 12 خپله ده خپله قاسم ده، مثلا بل چې ده هغه 6 ده، بل چې د 3 ده، بل چې د 4 ده، بل چې د 2 ده او بل چې د څو ده 1. یعنې دغه 12 چې ده تقریبا څو دانې قاسمه لري؟ 1 2 3 4 5 6 دانې قاسمه لري. یعنې 12 څو دانې قاسمه لري؟ 6 دانې قاسمه لري. اوس دغه شمېر ماته په دې فورمول کې پیدا کړه. څه رقم به کوي؟ 12 به راواخلئ تجزیه به یې کوي. دا 12 راواخلئ تجزیه یې کوي. دلته تجزیه کوم ګورئ ورته اول په 2 6 بیا په 2 3 بیا په 3 څو کېږي 1. موږ 12 تجزیه کړو. څو مو لیکه د 12 په ځای باندې ګران زده کوونکو 12 په ځای 2 مربع ضرب 3 په توان د 1. طاقت په شکل مې راوسته. اوس د شمېر د پیدا کولو لپاره ما درته ویلي توان سره یو جمع کوي 2 جمع 1 او د دې توان سره یو جمع کوي 1 جمع 1. اوس ا مساوي کېږي 2 جمع 1 3 شو ضرب 1 جمع 1 2 په 3 کې څو کېږي 6. یعنې د دې 12 د قاسمونو شمېر څو راوته؟ 6 راوته. چې تاسو په نور سوالو کې هم
عملي کولای شي. مثلا سره رقم موږ ته سوال بل راکوي ګران زده کوونکو، مثلا 100 راکوي او د دې د قاسمونو شمیر موږ نه غواړي. اولین کار چې کوي دا تجزیه کوي. تاسو تجزیه کې د تجزیه راوځي مثلا 2 په توان د 2 ضرب 15 په توان د 100 2 دغسې یعنې عدد راوځي. 2 مربع ضرب 15 مربع دا داسې یو عدد تجزیه کېږي. کله دا تجزیه شمیر د پیدا کولو لپاره ا مساوي کېږي 2 جمع یو توان سره جمع کړه او دغه توان سره یو جمع کړه 2 جمع یو. اوس ا مساوي کېږي 3 ضرب 3 3 په 3 کې څو ګران زده کوونکو 9 هغه تاسو پیدا کړئ. د قاسمونو شمیر به څو وي 9 وي. ښه ګران زده کوونکو د قاسمونو د شمیر پیدا کولو خو پوه شئ. یو بله خبره هم زده کوئ د قاسمونو مجموعه د قاسمونو مجموعه یعنی یو عدد څو قاسمه چې لري څو دانې چې لري دغه ټوله مجموعه څو کېږي دا هم موږ پیدا کولی شو. یعنې شمیر خو پیدا کولی شو مجموعه پیدا کولی شو. مثلا ستر رقم ګران زده کوونکي یو عدد ته مثلا د ایکس په نامه د دغه عدد څو قاسمه چې دي تاسو ته ویل کېږي وایي د دې څو قاسمه چې دي د ټولو مجموعه پیدا کړئ ټوله ته جمع کړئ. مثلا 10 دانې دي هغه ټوله مجموعه څو کېږي هغه ټوله دونه جمع کړئ ځواب یې څو راوځي. صحیح ده. موږ داسې رقم پیدا کوو. تاسو ته همیشه چې یو عدد درکول کېږي اول راواخلئ تجزیه کوئ. کله چې دا تجزیه کوو نو دا په دې شکل واوړي چې a ضرب b a په توان د مثلا m او b په توان د n ما دا تجزیه کړه. کله چې دا تجزیه کړه د قاسمونو د شمیر لپاره د s په توري خو باندې ښودل کېږي یا ښیو او داسې پیدا کوو. ډېر ساده دغه توان د دې توان سره عدد جمع کوي. یعنې داسې کوي چې a خپله پرېږدي توان سره یو جمع کوي یو m جمع څو یو او د دې د ټول حاصل نه یو تفریق کوي. تقسیم پر خپل عدد نه a نه منفي یو کوي. دغه راواخلئ ضرب کې همدا پروسه په بل باندې عملي کوي. بل باندې څو دانې چې ټول باندې عملي کوي ضرب ده. دلته اوس وایي چې b په توان د n جمع یو منفي څو یو تقسیم پر څو ده b منفي څو یو دغسې عدد پیدا کېږي خپله. لکه څه رقم موږ لرو مخکې مې ویلې چې شپږ ده. صحیح ده. شپږ څو قاسمه لرو ده یو یې شپږ لرو ده یو یې 2 لرو ده یو یې 3 لرو ده یو یې 1 لرو ده. ټول دې 4 دانې شمیر هم پخې پیدا کړه. اوس د دې مجموعه څو کېږي 8 او 2 8 او 3 څو کېږي 11 11 او یو 12 مجموعه څو شوه 12. دغه 12 په دې فورمول کې سره رقم راباسئ. اول عدد تجزیه کوئ. شپږ چې تاسو کله تجزیه کوئ 2 په توان دی یو ضرب 3 په توان دی یو کېږي تجزیه چې کوئ. صحیح ده. اوس به دلته راشئ وبه لیکئ چې s مساوي کېږي دغه 2 په توان دی یو ورسره ملتل توان سره جمع کوئ یو جمع یو ټول عدد یو تفریق کوئ منفي یو تقسیم پر 2 منفي یو خپل عدد نه ضرب د 3 سره مندا کارو کې 3 په توان دی یو جمع یو منفي یو تقسیم پر 3 منفي یو. اوس مخته لاړ شئ s مساوي کېږي 2 په توان دی یو جمع یو 2 کنه 2 مربع دا 4 کېږي بیخي یو جمع یو 2 دلته 2 مربع 4 نه یو لاړ شي 3 تقسیم پر 2 نه یو لاړ شي یو ضرب یو جمع یو 2 3 مربع 9 نه یو لاړ شي 8 تقسیم پر 3 نه یو لاړ شي 2 اخسار کې یو 2 یو 2 4 2 4 په 3 کې 12 جواب یې څو راوته ګران زده کوونکو 12 دغه جواب یې 12 هلته مجموع 12. واخلئ تاسو مثلا د لسو پیدا کړئ د شلو پیدا کړئ د شپېتو پیدا کړئ د سلو پیدا کړئ همدغسې ټول عددونه لیکي. صحیح شو. لکه وخت د نه ډېر نیسي نو همدغه طریقه ده تاسو عملي کړئ که چېرته ونه شي بیا ووایئ چې زه درته نور هم کار کوم. بله خبره ګران زده کوونکو دا ده د قاسمونو ضرب د قاسمونو ضرب هم پیدا کولی شو. یعنې یو عدد چې څو دانې قاسمه لرو د هغې د ټول حاصل ضرب راته پیدا کړه 10 دانې دي 20 دانې دي ټول ضرب څو کېږي ډېر ساده پیدا کوو. څه رقم پیدا کوو مثلا د m په توري باندې ښیو مثلا عدد x ده دا عدد اول راخلو تجزیه کوو a په توان د m p په توان د n کله چې تجزیه کړو نو m په توري ښودل کېږي ضرب یې داسې کوو ډېر ساده پیدا کوو. وایو چې همدغه عدد x په توان د a پر 2 صحیح ده. دلته چې ده a چې ده د قاسمونو شمیر چې مخکې پیدا کړ هغه مخکې درس کې دینه مخکې چې کار کړ a پر 2 یعنې قاسمونو شمیر پیدا کړي تقسیم 2 کې همدغه عدد چې ده موږ په توان جګ کړي. مثلا دا اوس شپږ هم چې پیدا کړ موږ پوه شو شپږ چې پیدا کړي څو عدد و شپږ 4 دانې یو شپږ یو 2 یو 3 ټول چې 4 واړه ضرب کې ګران زده کوونکو شپږ دېرش کېږي څو کېږي شپږ یعنې د دې د قاسمونو اصل ضرب څو راوځي شپږ دېرش. اوس تاسو راته وایئ د شپږ څو راوځي خو شپږ دېرش شو راځي ثبوت یې کوئ. اول لاړ شئ د دې د قاسمونو شمیر معلوم کړئ څه رقم به کوئ شپږ تجزیه کوئ شپږ تجزیه کې 2 په توان دی او 3 په توان دی دا د تجزیه هم کړه. اوس د قاسمونو شمیر به پیدا کړئ مساوي کېږي یو جمع یو ضرب یو جمع یو چې a مساوي کېږي یو جمع یو 2 شو او یو جمع یو 2 شو 2 4 دانې قاسمه لري ده 4 دانې قاسمه لري د فورمول کې واچوئ m مساوي کېږي a یعنې خپل عدد شپږ په توان دی 4 پر 2 شپږ په توان 4 پر 2 2 شپږ مربع شپږ دېرش جواب یې څو راوته شپږ دېرش دلته شپږ دېرش هلته
یعنی که تاسو کوشش وکړئ ان شاء الله نور عددونو کې خپل تطبیقولی شئ. کوم چې باندې چې پوه نه شوئ دا ماته وایي زه به یې درته حل کړم. یعنې تاسو اوس قاسم هم وپېژنده، مضرب هم وپېژنده، مضروبونو شمېر معلوم شو، مجموعه معلومه شوه، ضرب هم معلوم شو. بعضې کتابو کې لیکلي ان شاء الله تاسو به پوه دا اضافي معلومات ان شاء الله درسره ولیکئ په درد هم خوري. بله خبره ګران زده کوونکو چې هغه به زموږ زده وي هغه دا ده ګران زده کوونکو چې مشترک، مضرب او قاسم. مشترک، مضرب او قاسم څه معنا؟ یعنی کله چې موږ څو عدده ولرو، څو عدده 2 3 4 دانې ولرو او داسې عددونه په دې منځ کې وي یا داسې عددونه ولرو چې دغه ټول عددونه چې موږ ته راکړل شوي په دې باندې پوره تقسیم شي. یعنی اوس د یو عدد قاسم نه ده، د څو عددو قاسم ده. کله چې یو قاسم په څو عددو کې وي هغې ته مشترک قاسم وایي. کله چې یو مضرب په څو عددو باندې پوره تقسیم شي هغې ته مشترک مضرب ویل کېږي. لکه څه رقم موږ عدد لرو، مثلا 4 لرو، 8 لرو او 14 لرو. 3 عدد دي. تاسو نه پوښتنه کیږي چې ما ته داسې عددونه پیدا کړئ چې دغه 3 واړه پې پوره تقسیم شي. یعنې دغه 3 عددونو مشترک قاسمونه پیدا کړئ. داسې عددونه مه پیدا کړئ چې تنه 4 پې تقسیم شي، تنه 8 پې تقسیم، تنه 14. نه، 3 واړه په یو وخت کې پوره تقسیم شي. نو موږ اولینه خبره چې کوو هغه څه وایو؟ یو. یعنی یو داسې عدد ده چې دا 3 واړه پې پوره تقسیمیږي. هم په مثلا 4 په یو هم تقسیمیږي، 8 هم په یو تقسیمیږي، 14 هم په یو تقسیمیږي. نو دغه یو ته موږ چې وایو مشترک قاسم، یعنی 3 واړه په منځ کې. یا فرض مثال بل عدد چې ده 2 ده، دغه 3 واړه په 2 پوره تقسیمیږي، دا مشترک قاسم ده. یا بل عدد چې لرو موږ هغه 4 ده، دغه 3 واړه په پوره تقسیمیږي، هغه څو ده؟ هغه د مشترک قاسم شو. بل عدد که موږ ورته ولیکو چې 8 وکړو 4 په 8 نه کیږي، دا 2 به کیږي خو 4 نه کیږي. نو همدې لپاره موږ 8 نه تیریږو ولې چې مشترک قاسم نشو. نو دغه 3 عددونه چې دلته موږ ولیکل ګران زده کوونکو همدغه عبارت د چی څخه دي؟ عبارت د مشترک قاسمونو څخه دي چې دغه 3 واړه عددونه پې پوره تقسیمیږي. چې دې کې تر ټولو کوچنی عدد یو ده. یعنی یو عددونه که چې یو ډله مو ولیدل عددونه یو چېرته راکول شول او هغې د هېڅ قاسم نه لرو، د هغې د قاسم به څو یو. یعنې دا هم په یاد وي. لکه موږ ته وایي 2 3 او 15. داسې عدد ما ته ووایي چې دغه 3 واړه پې پوره تقسیم شي په یو وخت کې، خو یو د یو نه بغیر کوم عدد شته؟ نشته. صحیح ده؟ نو یو عددونه چې چېرته راکول شول چې بیخي قاسم نه و، قاسم به یې څو یو. یعنې هېڅ داسې عدد نه پیدا کېږي چې قاسم ونه لري، ولې چې یو د هغې د ټولو قاسم وي، دی مشترک قاسم شو. بله خبره ګران زده کوونکو دې اعدادو کې تاسو دا 3 دانې چې ګورئ تر ټولو غټ څو ده؟ 4 ده. تر ټولو غټ، نو دې ته تر ټولو غټ مشترک قاسم وایي. تر ټولو غټ، نو چې لیکو تر ټولو غټ مشترک قاسم. هماغه تاسو د GCD په نامه چې پیژنئ، GCD یا HCF په نامه چې پیژنئ، همدغه ده. څه رقم تعریفېږي؟ وایي تر ټولو غټ عدد ده. یعنې دې 2 عددو کې کوم عدد غټ ده؟ تر ټولو غټ عدد 4 ده. تر ټولو غټ عدد دی چې راکړل شوي عددونه پې پوره تقسیم شي. دا راکړل شوي عددونه دي په دې باندې پوره تقسیمیږي. نو دې ته چې وایي HCF، GCD یا تر ټولو غټ مشترک. همداسې ګران زده کوونکو همداسې د دې مضربونه وایي. مضربونه یې داسې عددونه وایي چې په دې 3 واړو باندې پوره تقسیم. که ته وایي 4 په 4 کې بیا په 8 نه کېږي، که 8 په دې 2 واړو کې په 14 نه کېږي، نو څو به وایي 14. 14 داسې عدد ده چې په 3 واړو باندې کېږي، هم په 4 هم په 8 هم په 14. 32 په 3 واړو کېږي، 4 شپېته په 3 واړو کې، 128 په 3 واړو کې. یعنې ټکی لایتنې عدد دي چې په دې 3 واړو عددونو باندې پوره تقسیمیږي. دلته بیا معلومه شوه چې د یو عدد مشترک قاسم مضربونه چې دي بې نهایت دي او قاسمونه شمېرې معلوم وي. تر ټولو غټ قاسم مضرب باندې خو موږ نه پوهېږو، لایتنې بې نهایت ده، اما تر ټولو کوچنی پېژنو چې هغه څو ده؟ هغه 14 ده. نو دې ته موږ چې وایو تر ټولو کوچنی مضرب، مشترک مضرب یا تاسو چې ورته LCM وایي چې پس درسو کې انشاءالله ټولې طریقې ټول شیان درته وایم. نو دا تر ټولو کوچنی مضرب شو. څه رقم وایي؟ هغه کوچنی عدد دی. دلته نه غږېږو، دلته غږېږو. د دې کې کوچنی عدد څو ده؟ 14. هغه کوچنی عدد ده چې په راکړل شوو عددو باندې پوره تقسیم شي، یعنې په دې عددو پوره تقسیم. دې لپاره مضرب ورته وایي. او دا تر ټولو غټ عدد چې هغه عدد پې پوره تقسیم شي، یعنې دې باندې تقسیم شو، دا قاسم شو، او په عددو چې تقسیم شو هغه څه شو؟ مضرب شو. صحیح ده ګران زده کوونکو؟ یعنې تاسو اوس مشترک قاسم او مشترک مضرب وپېژندل چې دغه مشترک مضربونه دي او دغه لاندې مشترک قاسمونه دي.
نن درس ګران زده کوونکو همدومره بس ده. هیله ده چې یو شی هم زده کړي وي. له خیره انشاءالله په بل درس کې به په خپله تر ټولو غټ ترین قاسم باندې او تر ټولو کوچني مضرب باندې جدا جدا وغږیږو. طریقې به یې بیان کوو، ولې چې سوالونه ډېر دي، سوالونه پکې راځي. څو طریقې لري د پیدا کولو لپاره، هغې باندې به ډېر کار وکړو چې حساب کې موږ ته مهمه ده، کسر کې موږ ته مهمه ده، الجبر کې بیا موږ ته پسته ډېر مهمه ده. نو نن درس همدومره بس ده. هیله ده چې یو شی هم زده کړي. کوشش وکړئ د ویډیوګانو نورو ملګرو ته هم ورسوئ. ښه وخت ولرئ. په مخه.